السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست. نننۍ زموږ ګرامري موضوع ده چې ډیره اسانه او ډیره ساده ده او اکثریت د بګنر والا درس دی. نو امید کوم چې ویډیو به تر پایه وګورئ ترڅو ښه پې پوه شئ. this that these those this او these چې دی دا د نږدې شیانو لپاره کارول کېږي. دا موږ ته نږدې شیان راپورته کوي او this چې دی د یو شي لپاره او these چې دی دا د ډېرو څیزونو لپاره چې کوم سره نږدې وي. that او those چې دی د لرې څیزونو یا څیزونو لپاره او that چې دی د سنګل یعنی مفرد لپاره چې یو شی وي او those چې دی د جمع لپاره یعنی یو څخه چې زیات څیزونه وي. اوس راځو مثال ته. This I like this apple. I like this apple. دا معنی زما خوښه ده. دلته چې دی اوس دا موږ سره نږدې دی نو موږ ورته دا کار کوو یعنی this موږ ته نږدې ښیي چې کوم موږ سره نږدې وي. that I like that apple. I like that apple. هغه معنی زما خوښه ده. هغه یعنی هغه موږ نه لرې ده یعنی زموږ نه لږه فاصله کې ده نو موږ ویلې چې هغه معنی زما خوښه ده. that نو موږ ورته that کارو. these I like these apples. I like these apples. دا معنی زما خوښې دي. نو دلته موږ دا استعمال کو خو معنی یعنی جمع دي یو نه ده جمع دي یو څخه زیات دي معنی پوه شئ. نو دلته موږ these کارو چې نږدې او جمع نو موږ ورته these کارو. اوس those I like those apples. I like those apples. هغه معنی زما خوښې دي. those چې دی چې تا نه یو څو څیزونه یو څخه زیات وي او لرې وي در نو ته به ورته کارې چې هغه ولته موږ ویلې چې I like those apples. هغه معنی زما خوښې د موږ نه لرې وي نو ځکه موږ ورته ویلې those. اوس یو مثال پکې بل هم ووایو. This is my car. This is my car. دا زما موټر دی. this چې دی ما به ویل چې نږدې د سره او یوي نو موږ ورته this کارو. this is my car. دا زما موټر دی ما سره نږدې دی ولاړ دی. زه اوس لاس ورته اشاره کوم. That house is nice. That house is nice. هغه کور ښایسته دی. زموږ نه لږه فاصله کې موږ ته ښکارېږي موږ ورته وایو چې هغه کور ښایسته دی. موږ ورته هغې دپاره that کارو. These cars are red. These cars are red. دا موټران سره رنګ دي. دا موټران سره نږدې موټران ولاړ دي او سره دي موږ ورته وایو چې دا موټران موږ دلته these کار کو. ګوره چې جمع نو موږ به these کارو. اوس those are trees. Those are trees. هغه ونې دي. نو موږ نه هغه ونې لرې دي او یو څخه زیاتې دي موږ وایو چې هغه ونې دي. نو موږ د دې درس لنډه خلاصه ویلو به یو څو مثالونه پکې نور وایو. نور مثالونه پکې تاسو اضافه کړئ. This is Pashto book. This is Pashto book. دا پښتو کتاب دی. موږ سره نږدې دی او یو دی نو موږ دا پښتو کتاب دی. That is Ali. That is Ali. هغه علي دی. موږ نه اوس لرې دی او یو هلک دی نو موږ ورته وایو چې that is Ali. هغه هلک دی. These are boys. These are boys. دا هلکان دي. موږ سره د خوا کې ناست دي موږ ورته وایو چې دا هلکان موږ به these کارو چې جمع او نږدې نو these به کارو. These are boys. دا هلکان دي. Those are my teachers. Those are my teachers. هغه زما استادان دي. موږ نه چې دی فاصله کې دي او یو نه دی یو څخه زیات دي نو موږ ورته those کار کړل. صحیح ده. نو امید کوم تاسو په دې درس باندې پوه شوئ. که پوهېږئ او نور مثالونه تاسو سره تاسو کمنټس کې موږ ته لاندې ولیکئ ترڅو تاسو پرې ښه وپوهېږئ او دا ځان سره نوټ کې ولیکئ ترڅو ستاسو ذهن پرې واضحه ورسیږي. مننه.